دا جنت په تکلیفونو پټ شوی دی. جنت باندې چې کومه پرده پرته ده دا د تکلیفونو پرده ده، د مشکلاتو د مشقتونو، د خلکو سپوري ستغې به اوري، پراپیګنډې ردې بدې دا به درپسې کېږي، دا به برداشت کړي د الله دپاره، او خپل خوب او آرام به لږ مخکې وروستو خراب کړي. په دې اوړي کې اوس یو سړی شپه هم لنډوي، بجلي هم پکې ځي راځي، او بیا هم سهار وختي دا په تیاره کې راپاڅېږي او د سهار لمونځ په ټایم کوي. دا خواهش خلاف کار دی که نه؟ په دې موته ته الله اجر راکوي. دا زمونږ صبر دی چې مونږ به دغه ټایم کې د پکي نه راپاڅوي. که نه خواهش خو وایي زړه خو وایي مه پاڅېږه، قلارې پرېوځه، په قلاره به لمونځ وکړي که نه؟ دا زمونږ صبر دی الله رب العالمین ته چې ګرمي دې ولې نه ما ته روژه یو، او دغه رنګه دا زمونږ صبر دی الله رب العالمین ته. الله دې په موږ ټولو کې دا صفات را پیدا کړي چې جمع یخني او ګرمه بړستن پرېږده او راپاڅېږه، او اوبه یا یخې او یا ګرمې، خو هغه تشه یخه هوا چې در باندې لګي دا هم پوره تکلیفي، او بس اودس کوه او سهار وختي راپاڅېږه، او بعضې وروڼه او خویندې پکې تهجدو ته راپاڅېږه، خپل خواهشات قربانوي، ځکه د دوی یقین دی په دې چې په جنت دقه د تکلیفونو پرده پرته ده. دا تکلیفونه، دا مشکلات، دا خپل خوب خوراک وغیره د دې قربانۍ به ورکوو، خپل خواهشات به ای باندې به خپې ږدو، بیا به هله جنت ته موږ رسیږو. او دا خبره الله قرآن کې هم ذکر کړې ده، سورة نازعات کې چې الله رب العالمین فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه څوک چې د خپل رب مخې ته د پیشۍ او د الله مخې ته د ودرېدو نه یریږي، ونهى النفس عن الهوى، او د خپل نفس د خواهشاتو نه منې کوي چې کوم حرام خواهشات هغې نه منې کوي. کله کله جایز خواهشات مې د الله د دین دپاره قربانوي، لکه دا خوب خو جایز کار دی، خو چې مونځ پرې خرابېږي نو دا جایز کار مونږ پرېږدو، ځکه بیا نه په بله ګناه کې مبتلا کوي دا خوب، نه خوب مونږ پرېږدو. خوراک خو جایز حلال خوراک دی، خو چې روژه فرض ده نو دا حلال خوراک راته الله وي مې کوه نو نه کوو. دا بیبي خو حلاله بیبي ده، خو چې روژه د الله راته وایي ته دې ته نزدېکت مه کوه نو نه کوو. دغه رنګه دا بیبي حلاله بیبي ده، خو چې د الله حکم دی او قرآن کې الله ذکر کړی دی په سورې بقره کې، او نبی علیہ السلام فرمایلی چې په حالت د ماهوارۍ او د حیض کې به نه نږدې کېږي، نه به نږدې کېږي، خپل خواهش باندې به خپېږدي. الغرض ما محترم ورونو دا د دې احکامو پابندي کول چې دې وخت کې د الله کم حکم ماته متوجه دی، او ستا خواهش وایي چې دا حکم مات کا، او الته الله رب العالمین چې نه به ماته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ما دا کار به نه کوې، ګوره نو ته خپل خواهش باندې خپې کېدې، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واخلئ. زما محترم ورونو دقه د جنتیانو صفات دي، په دقه الله خوشحالېږي، رب العالمین په دې باندې د بنده نه خوشحالېږي. نو که موږ دا لږې لږې دا 15مه صدۍ ده د فتنو د فساد د خواهشاتو دور دی، خواهشات ډېر غالب دي، او که د دې لږو لږو خواهشاتو قرباني موږ ورکوو رب العالمین په دې زموږ نه خوشحالېږي. زما محترم ورونو نو په جنت باندې د تکلیفونو پرده پرته ده، تکلیفونه و برداشت کې بیا به ورځې، دا غټه مزه اسبې څه نه حاصلېږي. او دغه رنګه د الله نبي فرمایلي وایي جنت څومره عظیم نعمت دی خو حاصلونکی اوده دی، جهنم څومره خطرناک هلاکت دی خو د دې نه تښتېدونکی اوده دی، تېښته ترې نه کوي، راګیرېږي پکې او منډه ترې نه وهي. اوس که یو ځای کې اور ولګېد موږ به ټول منډه کړو، خو جهنم را روان دی یو منډه نه وهو، موږ یو ځل منډه دا لرې خبرې دي. الله اکبر، دا غفلت دی زموږ ستاسو. جنت څومره عظیم نعمت دی، شوق هم نه راوچتېږي. او اوس که چا اعلان وکړو چې هلکه فلاني ځای کې په 800 روپۍ تروړه میلاویږي ارزانه شوي یا په 1000 روپۍ، والله چې په لینډ کې به ما ورته هغه دیکي ووهو، په دې ګرمۍ کې به رانه خولې رواني، خو د 300 روپو د بچت دپاره به پکې ولاړ یو ماښام پورې، خولې به هم رانه بهیږي، تکلیف مشقت صبر هر څه به په موږ کې راځي، برداشت کولی شو. ولې د 300 روپو د بچت دپاره چې وایي چانس دی چې ودرېږه 2-3 تروړې واخلمه، 2-3 میاشتې خو به لږ کار وکړي یا 2 میاشتې خو به کار وکړي، لږه به مې د کور خرچه را کمه شي. موږ او تاسو هغه دنیا چې راته مخامخ ښکاري په هغه ظاهري نعمت پسې منډه وهو، د 2-3 ورځو نعمت دی، بله ورځ ترې روان یو. خو هغه کوم ځای کې چې موږ همیشه اوسېږو زموږ د همیشوالي کور دی، دارالخلد ورته الله وایي، د همیشوالي کور، د هغې غم او فکر زموږ سره نشته دی.